په کندوز ولایت کې راستنه شوو کډوالو ته د چهاردرې ولسوالۍ د خواجه کفتر ښارګوټي د نمرو له ویشلو وروسته ټاکل شوي چې د روانې زمري میاشتې تر پای د اسقلان د ښارګوټي د نمرو ویش بهیر هم په رسمي ډول پیل شي. د دغه ولایت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو رئیس مولوي عبدالولي محمدي وایي د اسقلان ښارګوټی چې د کندوز په مرکز کې موقعیت لري او پر 6,000 جریبه ځمکه طرحه شوی د وزارت لخوا د نقشې له رسېدو سره سم به د نمرو ویش هم پیل شي. پسې دې پسې متصل د اسقلان شهرک دی چې هغه 6,000 جریبه ځمکه حدود لري. هغه هر څه کار خلاص دی انشاءالله. هغه فقط دغه نقشې ته ماتل دی چې د شهرسازي وزارت نه موږ ته نقشه راولیږي او په نقشه موږ ته تطبیق کړو. نور کار یې هغې هم خلاص دی انشاءالله. نو وزارت موږ ته ویلي چې دغه ورځو کې درته برابرو. نو هغې ته تعیین ورځ نشم ټاکلی ځکه کار د موږ په لاس کې نه دی، د وزارت په لاس کې دی. خو هغه هم انشاءالله په دې نږدو ورځو کې انشاءالله د اسد په پای یا د اسد کې دننه موږ ته اطمینان راکړل شوی دی چې په دې اسد کې بالخیر هغه شهرک هم نمرات توزیع شروع شي انشاءالله. ورته مهال له ګاونډیو هیوادونو یو شمېر راستانه شوي افغان کډوال د اسقلان ښارګوټي د نمرو ویش ته هیله دي. عصمت الله بهیر چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه په جبري ډول ایستل شوی د سرپناه نشتوالی خپله لویه ستونزه بولي او د یاد ښارګوټي د نمرو د ویش پر سمدستي پیل ټینګار کوي. یعنی خیلی وقت شده در پاکستان همینجا که آمدیم و در زیر خیمه و یعنی زندگی میکنیم. یعنی رئیس شهرسازی و مهاجرین یعنی دما یک نمره ها را وعده کرده بود، یعنی نمره ها را یا بند انداخته، یعنی نمره را زودتر توزیع بکنه که ما بهتر یعنی را جور کنیم دیگه پیش روی زمستان میه. وقتی که زمستان آمد با دو وقت کار بار نمیشه. د یادولو ده چې په کندوز ولایت کې راستنه شوو کډوالو ته 15 ښارګوټي ځانګړي شوي چې څه موده وړاندې د دغه ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې د خواجه کفتر ښارګوټی پر 3,000 جریبه ځمکه نږدې 6,000 نمرې مستحقینو راستنه شوو ته